خبرتیا مخابراتي انټرنیټي تلویزیونی او حرارتي برېښنا تولید شرکتونو او خدماتونو د پام وړ اوس تاسو کولای شئ چې د افغانستان برېښنا شرکت منځني او ټیټ ولتاژ پایو څخه د نوري فایبر انټرنیټي او مخابراتي خدماتونو تلویزیونی شبکې او اړوند وسایلو نصب او کیبلونو غځولو په برخه کې په قانوني ډول ګټه پورته کړئ. اړوند شرکتونه کولای شي چې خپل رسمي غوښتنلیک د اړتیا وړ اسنادو سره مل د افغانستان برېښنا شرکت ته ولېږي او اړین فورمونه د معلوماتي ټکنالوژي ریاست نوري فایبر امنیت څخه ترلاسه کړي. دا چاره د سهولتونو او نظم د ایجاد شفافیت او برېښنا شبکې کې د فني ستونزو اورلګیدنو او ګډوډیو د مخنیوي په هدف په پام کې نیول شوی. په خپل سري ډول د برېښنا شبکې پر پایو د کیبلونو غځول د برېښنا شبکې او ښاري ښکلا بې نظمیو هڅو سره مل غیر قانوني کړنه ده چې د افغانستان برېښنا شرکت ته د نه مراجعې په صورت کې اړوند وسایل او کیبلونه ضبط کیږي او بیا د شکایت حق نه لري. د لا زیاتو معلوماتو لپاره له دې شمیرو سره اړیکه وکړئ: 0990 90 05 0 15 14 14